أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين. ګوره سورت یوسف په هغه وخت کې الله را لېږلی و چې په مکه کې نبي صلی الله علیه وسلم ته ډېر مشکلات و ډېر تکلیفونه و. د خپلو طرفه چې د نبی علیه السلام خاندان و قریش دا خپل ترونه او خپل عزیزان او خپل رشته داران پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم ته په یو وخت په باندې ولاړو. نبی علیه السلام ډېر پریشانه و. داسې حالات پکې رالو چې هغه نږدې خپلوان هغه د نبی علیه السلام ټبردار هغوی په ظلم باندې ایله نه کوله. د نبی علیه السلام مرګرو سره ګزاره نه کوله. نبی علیه السلام ته منصوبې د مرګ جوړولې. وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ. کله د قید دپاره د جیل د لیږلو دپاره منصوبه جوړوله، کله مشوره په دې باندې وه چې وجنو به، کله په دې باندې وه چې د دې ملکه به یې شړو. د نبی علیه السلام کاکا ابو طالب کاکا چې ژوندی و نو کلک ولاړو د نبی صلی الله علیه وسلم سره. خو لسم کال باندې د نبوت هغه هم د دنیا نه لاړو. اگر چې کافر و خو بیا هم د نبی علیه السلام مرګرتیا ته لکه د غر کلک ولاړو. داسې هغه بیبي د نبی علیه السلام خدیجه رضی الله تعالی عنها چې دا د فاطمه رضی الله تعالی عنها د نبی صلی الله علیه وسلم هغه نازولې لور دا د هغې مور وه. هغه هم د دنیا نه لاړه او نبی علیه السلام باندې ډېرې پریشانۍ راغلې وي. دا صورت الله په دغه مکي دور کې را لېږلی و د دې دپاره چې که تا ته مشکلات دي نو پرون یوسف علیه السلام ته چې کوم مشکلات و هغه هم د خپلو د لاسه و. د هغه څخه رونه و چې کوی ته یې غورځاو، د هغه څخه رونه و چې یوسف علیه السلام یې خرڅاو، د هغه څخه رونه و چې په یوسف علیه السلام باندې پیسې اخیستې، د هغه څخه رونه و چې هغه سره حسد کو، د هغه څخه او خپل رونه و چې هغه باندې ناسودي وه چې لیوسف و اخوه احب الی ابینا منا ونحن عصبه. نو دا الله پاک د پاره د تسلی را لېږلی و. په دې کې ډېر مقصدونه دي. زموږ د ژوند ډېر اړخونه دې را کور کړي دي چې وایي رونو سره معاملات پسنګئ، خپلوانو سره معاملات پسنګئ، په مسافرۍ کې معاملات پسنګئ، دغه شانتې په کلي کور کې معاملات پسنګئ، په تانګۍ او غریبۍ کې معاملات پسنګئ، په جیل کې معاملات پسنګئ. دا ټولې خبرې دې رانغاړلې دي. لومبي اول سر کې وایي چې دا واقعه ګورې دا داسې نه ده چې ته شاعرانو جوړه کړې ده. دا منګړت خبرې نه دي. لکه ډېرې کیسې داسې دا د دیوانو کیسې ده، دا د پیریانو کیسې ده، او دا د دیو توربان کیسې ده. دا ډېرې زیاتې په دې ملک کې د ځانه جوړې شوي کیسې دي. دا د الله کتاب دی، د الله د کتاب خبرې دي. دا حق او سچ چې زموږ په ایمان دی او د دې بیانونکي رب دی. ګوره بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم په امداد د نوم د هغه الله چې عام مهربان دی، خاص مهربانۍ والا دی. الف لام را. الله پوهیږي د دې ټکو په مطلب باندې. رب ته به د دې ټکو معنا او مطلب معلومي. نبی علیه السلام امت ته بیان کړي نه دي، لہذا د دې اصل مقصد او مطلب دا الله ته به پته وي چې د دې څه مطلب و. تلک آیات الکتاب المبین. دا آیاتونه د داسې کتاب دی چې صفا صفا بیان کوونکی کتاب دی او صفا صفا بیان کوي. دا را روانه واقعه چې دا د کتاب ده، د الله د کتاب واقعه ده او دا ډېره صفا ده. دې کې دروغ نشته، دې کې رضا نه خبرې نشته. دا د الله د کتاب خبرې دي او د الله کتاب هغه دی چې دا دنیا ته د دې دپاره راغلی و چې خلک په هغې باندې ځان پوه کړي.
نن خلکو د پیسو د ګټلو دپاره پروان او جاړه غلطه عربی باندې هم په عربستان کې ځان پوه کو. نن خلکو د پیسو دپاره د پیرنګیانو په وطن کې د پیرنګیانو په ژبه انګریزی باندې هم ځان پوه کو. نن خلکو د پیسو دپاره د دنیا دپاره د چینیانو هم ژبه زده کړه، خو که نه زده کوي د مسلمانۍ د کتاب د مسلمانۍ دپاره د قرآن دا ژبه نه زده کوي. دا د زده کولو دا دې سره مینه ساتل پکار دي. دا د ایمان کتاب دی، دا د مسلمانۍ کتاب دی، دا قرآن دی. په دې باندې ځان پوه کول غواړي. نو زمونږ خلکو نه د دې ټکي زده کړي دي، نه د ټکو په مطلبونو باندې ځان پوه کړی دی، نه پکې سوچ کوي او فکر کوي چې دا د سوچ او د فکر دپاره وګوره. انا انزلناه، یقینا مونږه نازل کړی دا کتاب. دا کتاب دا د ځمکې نه دی، چا جوړ کړی نه دی، دا الله را لیږلی دی. الله وی ما را لیږلی دی. قرآنن، دا قرآن دی. او قرآنن دا داسې کتاب دی چې بیا بیا به لوستی شي. او کنه قرآن څه مطلب؟ دا دی به وی دا چې لومبی وحی راتله نو په هغې کې هم دا و چې اقرأ بسم ربک الذي خلق. قرآن وایا د الله په نوم باندې امداد غواړه، هغه الله چې ټول مخلوق پیدا کړی دی. نو دا قرآن دی د ویلو دپاره. دا هغه دی چې پیغمبر پاک ویلی دی، په مکه کې ویلی دی، په مدینه کې ویلی دی، ځان یې ورباندې پوه کړی دی، صحابه کرام یې ورباندې پوه کړي دي. وان اتلو القرآن، د ما کار دا دی چې قرآن به ویما. ابراهیم علیه السلام چې دعا کوله نو وی یا الله وابعث فیهم رسولا منهم یتلو علیهم آیاتک ویعلمهم الکتاب والحکمة ویزکیهم. دی پکې ویلیو چې هغه پیغمبر به د الله کتاب بیانوي، د الله د کتاب په معنا او مطلب باندې به دا امتیان پوه کوي. دا هغه قرآن دی، هغه کتاب دی چې عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه نبی صلی الله علیه وسلم ورته وی ما ته قرآن ووایا. عبدالله ابن مسعود صاحب وی زه به څه ووایم؟ څه به زما ویلي ستاسو په مخ کې؟ زه خو یو شاګرد یم او ډېر ادنا او ډېر معمولي. نبی صلی الله علیه وسلم وفرمایل خوښه مې ده دا چې وورم قرآن او د بل چا نه م په اورېدو باندې خوشحالېږم. بس د نبی علیه الصلاة والسلام امر و. عبدالله ابن مسعود صاحب شروع کړه او د نبی علیه السلام د سترګو نه اوښکې بهېدله، را روان شو، را شروع شو. دا کتاب دی، دا هغه کتاب دی چې مصعب ابن عمیر د دې قرآن سفیرو په مدینه کې قرآن به بیانو. سعد رضی الله تعالی عنه ته بیان کو، هغه مسلمان شو، هغه راغی خپلې قبیلې ته بیان کو او ورته وی چې دا برا سره ګورې منې. د قبیلې ټول خلک ورسره ملګري شو، ایمان ته رالو. دغه شان اسعد رضی الله تعالی عنه هغه مو دا قرآن اورېدلی دی او مسلمان شوی دی. طفیل دوسی چې هغه د دوس قبیلې وراغلی و، قرآن یې واورېده، په مکه کې د نبی علیه السلام نه ایمان ته راغلی دی. دغه شانتې هغه بل مشهور صحابي چې ابوذر غفاري رضی الله تعالی عنه دی چې هغه راغلی و او نبی علیه السلام سره ملاقات و. په ملاقات کې چې قرآن واورېدو نو ایمان ته راغی. او که نه د ایمان د راتلو، د ایمان د جوړېدو، د ایمان د زده کولو کتاب قرآن عربیاً په واضحه ژبه کې دی. عربیاً عربي ژبه ده. دا قرآن دا څه له راغلی دی؟ د دې قرآن د راتلو مقصد او غرض دلته بیانې ښه. مونږ خو دا صرف چا د ښکلولو کتاب ګرځولی دی چې ښکلوی یې به دا د الله کتاب دی. چا د دې دپاره ګرځولی دی چې دوکان دی او بس شروع کومه نو په دې قرآن باندې ختم کوه. چا بلډنګ جوړ کړی دی په هغې کې بس ختم کوه. صرف د ختمونو کتاب دی، صرف د تعویذونو کتاب دی، صرف د ښکلولو کتاب دی، صرف د برکتونو کتاب دی، صرف د روژې د تراوو کتاب دی چې وایا. نه که نه رورو اصل مقصد دی نه دی پیژندلی، تا ته جیب پیژندلی دی او پیسې دی پیژندلی دي. د الله د کتاب غرض وپیژنه،
لعلکم تعقلون د دې دپاره چې تاسو پې ځان پوه کې د دې دپاره چې تاسو پې پوه شئ الله وی قرآن میں په عربی راولیږه چې ځان پې پوه کې ادې وی په عربی کې نو موږ پې نه پوهېږو ته ګوره ورته که ته وایې چې پښتو کې وي نو پښتو کې پې ځان پوه که که نه دا ټول کتابونه چې کوم دي دا څه په انګریزۍ کې دي څه په اردو کې دي څه په بله ژبه کې دي خلک یې ټرانسلیټ کوي ترجمه کوي ځان ورباندې پوه کوي په هغې کې که کلیات راغلي په هغې کې کوم اصول راغلي په هغې باندې ځان ویښته رسي او ریسرچ ورباندې کوي که نه نو د الله په کتاب باندې د ځان پوه نه کو د دې په معنا باندې ځان پوه کا د دې اسې ویلو ثواب دی خو د هغې نه ډېر ثواب د دې په یادولو دی د هغې نه ډېر زیات ثواب د دې په معنا او مطلب باندې ځان پوه کول دي الله ویلي دي چې د دې اصل غرض هم دا دی افلا یتدبرون القرآن دا خلک ولې په قرآن ځان نه پوه کوي دا د ځان د پوهې کتاب دی او کنه افلم یدبروا القول او لتبین للناس ما نزل الیهم رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ویلو ته به خلکو ته د دې قرآن وضاحت کې د دې تفسیر به بیانې د دې تشریح به کې نو په دې باندې ځان پوه کا نو په ډک جومات کې 15 تنه بني چې د قرآن تلاوت ولا ورځي نو په 10 جوماتو کې به 15 تنه پیدا نه کې چې د قرآن په مقصد او په معنا باندې پوهیږي نو هم په کلي کې به چېرته یو څو تنه پیدا نه کې چې د الله د کتاب د دې څه غرض دی د دې د آیاتونو څه مطلب دی دغه شانتې دایي دا تش مونځ چې کوم وي زه 15 وخته مونځ کومه وایي ته 15 وخته مونځ کې خو الله پاک تا ته ویلو چې په دې به ځان پوه کې دا چې په معنا او مقصد د مانځه باندې پوهېږي نو ټیک ته که نه الله خو ویلو چې فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون چې د منځونو د مقصد نه ناخبره خلک دی منځ کوي خو هغوی له تباهي ده الذین هم فی صلاتهم ساهون د خپلو منځونو نه ناخبره دي نو په دې منځ هم ځان پوه که که نه چې دا زه وایم نو التحیات لله والصلوات والطیبات السلام علیک ایها النبی ورحمت الله د دې څه مطلب دی اللهم انا نستعینک د دې څه مطلب دی نو ګوره ځان پوه کول پکار دي او دا ضروری خبره ده د نت نه زده کا د موبایل نه زده کا د عالم نه زده کا د تفسیر نه زده کا په خپل جماعت کې زده کا بل خوا ورپسې لړ شه مسافري ورپسې وکړه خو محنت وکړه په دې خبره باندې چې ځان د رب العالمین په کتاب باندې پوه کړه او ګوره د واقعه لومبی سرنامه نحنو نقص علیک یقینا مونږه بیانو په تا باندې احسن القصص یو ډېر ښایسته بیان یو ډېره ښایسته واقعه درته بیانو د یوسف علیه السلام واقعه ده او ډېره ښایسته ورته ووې چې دا ډېره خوندوره ده دې کې ډېر مقصدونه دي دې کې ډېر غرضونه دي بما اوحینا په دې وجه باندې چې مونږه وحی شروع کړې ده الیکا تا ته هذا القرآن د دې قرآن مونږ تا ته دا قرآن را لیږو نو دې قرآن سره په تا باندې مشکلات راځي نو راشه د تسلی دپاره واوره په دې قرآن کې یو ډېره ښایسته وینا ده یو ډېره ښایسته واقعه ده او په هغې کې ډېر عبرتونه په هغې کې ډېر سبقونه په هغې کې ډېر نصیحتونه چې ګوره یوسف علیه السلام څومره زمانه جدا دی څومره تکلیفونه پرې راغلي دي صبر یې کړی دی اخیري انجام هغه له الله د کامیابۍ ورکړی دی یعقوب علیه السلام دی څومره لوی صبر یې کړی دی او که نه دغه شان تم صبر کوه فاصبر کما صبر اولو العظم من الرسل تم لکه دغه لوړو عزم استقامت والا پیغمبرانو په شانتې صبر کوه او الله به تعالی لوی اجر درکوي دا ډېره ښایسته واقعه ده د قرآن پاک کې الله تا ته بیانوي تا ته د دې د مخکې نه پته نه وي ګوره وان كنت من قبله لمن الغافلین اگر چې وې ته مخکې د راتلو د دې کتاب نه د بې خبرو نه لمن الغافلین د بې خبرو نه تا ته دا واقعه معلومه نه وه تا ته د یوسف علیه السلام دا حالات معلوم نه و او که نه دا خو الله پاک ته خبر کړي پیغمبر علیه السلام سره
علم د غیب نه و، پیغمبر پاک ته دا واقعه معلومه نه وه، دا خو الله دا قرآن راولیږه، دا صورت راولیږه، نو د یوسف علیه السلام او د هغه د رونو د واقعاتو نه، د حالاتو نه، د هغې د سفر نه، د هغه یوسف علیه السلام د کنعان نه تر مصر پورې رسېدل، په مصر کې هلته کې د عزیز مصر کور ته رسېدل، د هغه ځای نه جیل ته تلل، د هغې ځای نه د باچایۍ تخت ته رسېدل، دا ټول حالات او واقعات نبی صلی الله علیه وسلم ته معلوم نه و. وی وان کنت من قبله، اگر چې ته وې مخکې د راتلو د دې کتاب نه، مخکې د راتلو د دې قرآن نه، لمن الغافلین، د ناخبرو نه بې خبره وې، تا ته پته نه وه. علم د غیب یو الله ته دی، پیریانو ته د غیب علم نشته. دا به کمکل سړي چې هغه وي پیریان چې دي، نه هغې روک څیزونه معلوموي. وی پیری که په دې کمره کې کم پیری دی، نو هغه ته د دې کمرې ته دا څیزونه به ویني راویني، نو خبر به هغه ته بار په دې لار کې چې څه دي د هغې پته نشته. دغه شانتې په تعویضونو باندې غلاګانې نه معلومیږي او نه غله معلومیږي. په نوکونو کې غل نه معلومیږي چې په نوک کې به ته مالا غل معلومه، په شیشه کې غلو نه معلومیږي. ها دا کې دغه شیشه کې اوس معلومیږي که نه، هغه کیمرې چې خلکو کې مې لګولي دي او په هغه کیمره کې راشي او هغې کې ویډیو را برابر شي او د هغې نه کار جوړ شي، برآمد شي چې باید دا خو غل دی. که په دغه شیشه کې وای که نه، نور خو په دې شیشو کې دا پخوا د پیسو دپاره دا یو چلو چې نوک ته ګوره او په نوک کې به سړی راځي او هغه د سړی راغی. دا ټولې خبرې دا د جیب د ډکولو دپاره، د پیسو د حاصلولو دپاره، چا پیریان نیول او تړلو، څوک یې نیوي او تړي، څوک چې کوم دی نو پیریان شړي را شړي، څوک دا ټول دروغ مروغ اکثر زیادتر د دې دپاره چې مزدوري ډېره ګرانه ده. دا یو پوس او اسان کار دی. ښه د مزې بد ناستیا په کورسۍ کې او ښځې به راځي او یو دموه، پیسې به هم درکړي، نندارې هم کوه. وی فقیره دوه ګټې دې وکړې. نو د دې ځای نه پس به واقعه شروع کوي د یوسف علیه السلام د خوب بیان به انشاءالله سبا به وایو. الله رب الجلال ته سوال کوم چې الله دې مونږ او تاسو د دنیا او د آخر د غمونو او پتونو نه په امان وساتي. الله دې د دنیا او د آخر د بې عزتو نه مونږ له او تاسو له امان راکړي. الله پاکه مونږ له د بچو د دردونو د غمونو نه امان راکړي. یا الله د مونږ بچي زمونږ د سترګو یخوالې وګرځوه. یا الله پاکه زمونږ چې څه ارمانونه دي او امیدونه دي، الله پاکه شرعي حاجات دي، الله ته د خپله در حل کې، الله پاکه ته راله راکړي، الله ته رانه رضا شي. الله مونږ نه پوهېږو ته پوهېږي. یا الله پاکه مونږ له هغه راکړي چې زمونږ پکې دلته اولته خیري. الله مونږ د ظالم د زور او د مظلوم د شوره په امان وساتي. یا الله دې ملک کې امن راولي. یا الله څوک چې د خیر کارونه کوي ته قبول کړي. یا الله څوک چې د شر کارونه کوي الله ته منې کې. یا الله پاکه ته ورته هدایت وکړي. یا الله پاکه ته ورله توفیق د توبې ورکړي. الله څوک چې غلاګانې کوي، څوک چې جوارۍ کوي، څوک چې دو نمبرۍ کوي، الله پاکه د هغې نه صبر کړي. الله زمونږ نه هم رضا شي په قرآن و سنت باندې الله استقامت زمونږ نصیب کړي. و آخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.